وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت علاماتو دا مبارکه سلسله یو پیر بیا شروع کوو د رب العزت په توفیق او دغه په رحم او کرم سره. موږ د قیامت علامات بیانول او په هغې کې تقریبا 18 بیانونه شوي وو. دا 19 بیان دی او بله دا چې موږ تقسیم د قیامت علاماتو کړی و. یو خو تقسیم دا دی چې د قیامت واړه علامات او دویم غټ علامات. نو بیا د قیامت واړه علامات په دوه قسمه دي. هغه علامات چې هغه راښکاره شوي دي او دویم هغه علامات او نښې چې هغه لا نه دي راښکاره شوي. نو موږ هغه بیان یا هغه نښې بیانولې چې هغه وړې نښې دي او راښکاره شوي دي. ډېرې نښې او علامات پکې موږ بیان کړي وو. په آخرني بیان کې که تاسو ته یاد وي نو موږ یو څو نښې ذکر کړې وې. اسلام باندې به عمل ورو کمزوری کیږي او دغه شان ډول او زینت به راښکاره شي په لوښو کې، په کورونو کې، په آبادیانو کې. او دغه شان جوماتونه به خلک ښایسته کوي او په هغې باندې به فخر او تکبر کوي. د عبادت نه خالي جوماتونه به یې صرف په خلک د ډول خیال ساتي. دغه شان یوه نښه موږ دا ذکر کړې وه چې د خلکو توجه به ټوله خوراک څخه تش. بس دغه به مقصد وي چې خېټه به په څه طریقه ډکوو، په دسترخوان باندې به څنګه قسمه قسم خوراکونه ایږدو او دغه شان بعض نورې نښې دا په اخرني بیان کې بیان شوي. د هغې نه بعد یو بله نښه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې هغې ته اشاره کړې ده چې خلک به په ژبه باندې خوراک کوي، د ژبې په دې سر باندې لکه څنګه چې یو غوا لګیایي. اول به دلیل ووایو، بیا به د هغې نه بعد وضاحت وکړو چې دې څه مطلب دی. حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله، امام بزار رحمه الله هم راوړی. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. داسې قومونه به زما په امت کې پیدا شي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغوی به په دې ژبه باندې خوراک کوي، د ژبې په دې سر به لګیایي لکه څنګه چې غوا لګیایي. یو بل حدیث ته امام بیهقي رحمه الله راوړی دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي ليأتين على الناس زمان، په خلکو باندې به یو زمانه راشي يأكلون فيه بألسنتهم
كما تأكل البقر بألسنتها. دې زمانه به خلکو باندې راشي چې په دې ژبه باندې به خوراک کوي لکه څنګه چې غوا لیږي په ژبه باندې خوراک کوي. اوس د دې خبرې مطلب څه دی؟ نو د دې علماو دوه مطلبه بیان کړي دي، او که هر یو مطلب والي خو دا نښه راښکاره شوې ده. موږ لږ ساعت مخکې ووایو چې موږ هغه علامات بیانوو چې هغه واړه علامات دي او راښکاره شوي دي. یو معنی دا ده، یو معنی د دې دواړو حدیثونو چې داسې قومونه به پیدا شي چې هغوی به دا ژبه وسیله وګرځوي د خوراک دپاره، لکه څنګه چې غوا لیږي. سړی دې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی مقصد به د دې سړي صرف خوراک کولی، پیسه ګټلي، که د هغې دپاره دروغ وایي خو ژبه به استعمالوي، که د هغې دپاره دوکې دړاکې کوي، که د هغې دپاره پردی حق خوري، که حلال خوري که حرام خوري، که چا سره ظلم کوي، خو صرف مقصد دا دی چې د ده خېټه ډکه شي بس. نو غوا چې کله خوراک کوي هغه به کوم دې ته نه ګوري څه شی دی ورته ور واچوي اوس خوري. دغه شان به دا خلک شي لکه څنګه چې غوا وچ او لامدو ته پکې نه ګوري، خوږ او تریخ ته پکې نه ګوري، وبه شخوند ویي او تیری یې. داسې ده که نه ده؟ که نه غوا ویوي دا خوږ او دا تریو، دا تریخو او دا شینو او دا وچو؟ نه. دغه شان به د دې خلکو حال شي. مخکې موږ سره یو نښه تېره شوې وه ښه واضحه چې قیامت ته به نږدې خلک د حلال او د حرامو تمیز نه کوي. امین حلال ام من حرام، حلال خوري که حرام خوري څه پروا به پې نه وي. نو دې حدیث کې یوه معنی دا پرته ده چې دی به دا ژبه استعمالوي چې رزق میلاو شي، بس چې پیسې میلاو شي، ډالر میلاو شي، ریال میلاو شي، روپۍ میلاو شي. نور دې ته مه ګوره الله پې راضي دی که ناراضه دی، شریعت ورته حلال وایي که شریعت ورته حرام وایي، که سود دی که ناروا کاروبار دی، که ظلم دی که پردی حق خوراک دی، که هر څه دي. خو وروره خېټه ډکوه او په سعودي عرب کې ریال ګټه او د انګریزانو په ملکونو کې ډالري ګټه او دینار او درهم ګټه، بس ته تکړه سړی. که دا معنی والو نو دا نښه زموږ په زمانه کې راښکاره شوې ده. نن سبا همدغه حالات دي. الا من رحمه ربي، مګر هغه چې زما رب پې رحم وکړي نو الله یې وساتي د دې نه، نو هغه بیا ګوري چې دا کار حلال دی که حرام دی، د عبادت موقع پکې میلاویږي او که نه، د دین سره ټکراو خو نه خوري که نه، نو د هغې نه باید بیا دې قدم اوچتوي. نه چې ټیکهدار ورته وایي چې ماسپښین لمونځ پکې نه کوې، دی د ماسپښین نه د مازدیګر هغه دله هم پرېږده خو پیسې ورکوه. الله دله ناراضه کوي خو چې صرف دا خېټه ډکه شي، هغه غوا ترې جوړه شوي بس. خوراک پکار دی چې دا ژبه چلېږي بس، چې کلي ته پیسې ولېږي، دې ته نه ګوري چې حلال دی که حرام. بیا دغه حال دی ډېر راشي زموږ خواله، څوک وایي برکت نشته، څوک وایي پیسې ډېرې ګټم او پته نشته په کوم ځای لګي، څوک وایي دعاګانې نه قبلېږي، او څوک وایي عباداتو کې خوند نشته. ډېرې وجې دي. یوه غټه وجه دا دی چې د حلال او د حرامو تمیز پکې نشته. او دویمه دا چې موږ هغه د دې دنیا د لاسه دین پرېږدو. ورب الکعبه، ځان ته به ښه دیندار وي خو ته به چې ته امتحان راوله ځه، غټې غټې دعوې به کوي، خو ته په امتحان راوله چې کار شتي خو جومات کې به لمونځ نه کوې. امتحان به چې ته راوله بیا وګورئ دی څه وایي تا ته. کار شتي موږ سره
خو ته به دا ګیره وړه کې کار شتي موږ سره خو ته به پکې دا دروغ وې کار شتي موږ سره خو ته به پکې جعلي سامان خرڅې کار موږ سره شتي خو ته به جعلي ته اصلي وې ته به نقلي ته اصلي وې ته به سعودیانو له دوکې ورکې ته به کفیل له دوکه ورکې ته به ټیکهدار له پکې دوکه ورکې کار شتي بیا وګوره د ایمان چې څومره اوبو کې دی خو چې کله پې دا مسلې نه وي نو بیا ګټې ګټې دعوې کوي الله دې موږ د حرامو نه ساتي ته به یې چې دا دي چې د اسمان نه راکوي شوی شتي هغه ځوانان هم شتي چې هغوی د حلالو کو د سر ورته مزدوري میلاو نه شي پروا یې نه او د حرامو لکه ریالونو نه هم هغه لته ورکوي شتي دي چې ځوانان خو دغه لږ دي او د هغوی د ایمان معیار ډېر اوچه دي دغه هم یو ایماني چې سړی ول دا تپوس کوي په کار کې هر قسمه کار راشي مونځ به پکې څنګه وي دروغ خو پکې نشتي که نه دوکه خو چاله نه ورکوئ کمپنۍ د مشر سره خو څه دوکه به نه کوئ د کپیل سره خو به دوکه نه کوئ که نه ټیکهدار سره پکې څه دروغ شتي اول د تپوسونه وکړي د هغې نه باید بیا کار لیسي نور عام خو هر څه چې دي خو پیسې وګټه بیا دا بې حیا او دا بې دینه او دا دروغجن او دا دوکه باز نو بیا په بچو باندې زړه نه سوځي هغه حرام راولي بچو لیورېږي نو د هغوی په وینه کې هم بیا حرام ګډوډ شي نو چې په وینه کې حرام ګډوډ شو ته بیا د دې بچي نه څه تمه ساتي چې دی به د دین خادم جوړېږي دی به قدرمن سړی به ترې جوړېږي دی به دروند سړی به ترې جوړېږي په حرامو چې لوی شي هغه نه به ښه سړی جوړېږي وګټه حلال رزق او د خپلو بچو له یې ولېږه او بیا ګورې چې الله د هغوی نه څنګه خلک جوړوي په حلالو چې یو بدن غټ شي دا ورسره بندوي ورور کوم اخره کې راځي په حلالو چې کوم بدن غټ شي پې کې الله برکت اچوي او په حرامو نو بیا د هغوی بچي د هغوی کور اکثر دا ښه مالداره سړی وي ښه بنګلې او کورونه وي او مال یې ګټلی دې ته یې پکې نه کتلي چې حلال دی او که حرام دی هغه بچی راپاسي ډز ډز پلار وویلي یا ورسره جګړه جوړه کړي یا بله چاقي یا یې وشرموي څه وجه ده ده خو په انګلیس سکولونو کې تربیت هم ورکړی او ده خو غټ غټو یونیورسټیانو ته بولی وجه یې دا دی چې په وینه کې حرام چلیږي تربیت یې نه دی شوی په حلاله باندې نو یو معنی د حدیث دا ده چې بس خلک ورسره به غم دسئ د خوراک به یې دې ته ونه ګوري چې حلال دی او که حرام دی لکه څنګه چې غوا لیږي دویمه معنی په دې حدیث کې دا ده دغه خو کنایت شو او دویمه معنی علما وایي نه دا حدیث په حقیقت سره مراد دی څنګه وایي داسې زمانه به راشي چې بعض خوراکونه به داسې نوي نوي خوراکونه به راوځي چې هغه خوراکونه بس صرف په ژبه باندې خوري لکه ایسکریم یا بل څه داسې خوراک چې به یې بس له ژبه یې راویستي د غوا په شان داسې خوراکونه به پیدا شي که دا معنی وله وکړي نو هم دا نښه ښکاره شوې ده او که دغه اولنۍ معنی وله وکړي نو هم نښه ښکاره شوې ده په دواړو حالاتو کې والعلم عند الله بله نښه چې حدیث کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده هغه دا چې ازالة الجبال عن اماکنها غرونه به د خپلو ځایونو نه وران کړی شي غرونه حدیث کې راځي امام طبراني رحمه الله راوړی د سمورا بن جندب رضی الله عنه حدیث دی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها
قیامت د هغه وخته پورې نشي راتلی چې څو پورې غرونه د خپلو ځایونو نه نه اخوا کړی شوي. د دې څه مطلب دی؟ واضحه معنه خو د دې دا ده، واضحه معنه. او سبحان الله یعنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت به د ایمان ښه ډېر شي چې کله دا قسمه حدیثونه واوري چې هغه در روان وخي او د هغه په زمانه کې نه و، د صحابه کرامو په زمانه کې نه و، در روان وخت سره تعلق ساتي او تا لیدلي، نو به پیغمبر به د ایمان څه شي؟ ښه ډېر شي. او دا خبرې د هغه په نبوت باندې دلالت کوي چې او هغه رښتینی پیغمبر و د الله د طرف نه. کنې دا خبرې خو د دې زمانې دي چې دې زمانه کې دا بس خبرې راښکاره شوي دي. د نن نه سره پاسه 1400 کاله مخکې هغه ته څه پته و، خو هغه عرش والا ورته ویلي دي که نه، هغه پیغمبر و. نو دا علامت دې نښه کې چې سړی سوچ وکړي په تعجب کې به دې پرېباسي. وګوره الله سبحانه وتعالی د انسان له څنګه څنګه آلات ورکړي دي چې غر پې ریزه ریزه شي او لرې کړی شي دی، له روډ جوړېږي په منځ کې غر راشي. نو داسې آلات د نن سبا د انسانانو له الله ورکړي دي چې غر پې لرې کړي، یا په غره کې به سورنګ وکړي د ګاډي دپاره، د ریل ګاډي دپاره. وګورئ د مکې ته لاړ شئ، د هغې علاقه ټوله غرهیزه علاقه ده، او ځای په ځای چې ګورې کوم ځای ته نظر تاوی نو بس په غرونو کې کار روان به چې یو څو میاشتې بعد لاړ شي هلته غر نه وي، بیا غري نه وي. دغه نږدې غر و د دې حرم سره جبل عمر، کوم ملګري چې یو څو کاله مخکې وو دلته او تلي هغوی لیدل، او ښه واضحه ما ته اوس هم یاد دي چې سړی به د حرم نه باب ملک فت باندې ووتو نو په دې ښی لاس باندې به دا غر ښکارېدو، غټ غر جبل عمر. اوس لاړ شي هلته غټ بلډینګونه ولاړ دي، دا غر نوم او نشان هم نشته. انسان حیران شي چې دا غر دوی دي نو وړی څنګه دی؟ نو دا هغه نښه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کړې ده چې غرونه به د خپلو ځایونو نه اخوا کړی شي او ختم به کړی شي. بلکل واضحه نښه ده، ښکاره شوې ده که نه؟ که نه سوچ پکې کوئ؟ بلکل ښکاره. کمزوري نه کمزوری ملک هغه هم لګیایي لارې کوڅې جوړوي غر اخوا دې خوا کې، په لاره کې په غره کې به دله سرنګ وباسي، ته به حیران شي چې لکه دا څنګه دوی دا کار کوي. نو دې حدیث کې اشاره ده دغې نښې ته چې دا ښکاره ده. درېیمه نښه په دې درس کې د همدغه حدیث کې ذکر شوي ده، کوم چې ما ذکر کو چې امام طبراني او امام عبدالرزاق رحمهم الله راوړی دی. یو خو پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي چې لا تقوم الساعه حتى تزول الجبال عن اماکنها، قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې غرونه د خپلو ځایونو نه زایله کړی شوي نه، اخوا کړی شوي نه. یو دغه دې نښې خو مونږ وضاحت وکړو. دویم وترون الامور العظام التي لم تكونوا ترونها، او تاسو به ډېرې غټې غټې خبرې وینئ چې هغه تاسو لیدلي نه دي. دې څه مطلب دی؟ ډېرې غټې غټې خبرې به وینئ، دې باره کې ته خبره کوم. دا نښه دې کې اشاره د ټکنالوژۍ ته ده، کومه چې نن سبا راوتې ده. نو که موږ داسې ووایو چې دلته د دې نښې عنوان دا شو قسمه قسم ټکنالوژي راوته، دا د قیامت ته رانږدې کېدو نښه ده. حدیث کې ورته اشاره ده که نه؟ وترون الامور العظام، او تاسو به وینئ غټې غټې خبرې التي لم تكونوا ترونها چې هغه تاسو نه دي لیدلي. دا نن سبا چې څه دي که دا چاته پخوا تا چاته ویلی وی نو منلی به همدا دغه خبرې دي که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم غټې خبرې دي چې دا تاسو نه دي لیدلي. لکه اوس که ته پوخانو ته دا ووایې یا دې ورته ویلی وی چې داسې یو شی به پیدا کېږي چې هغې ته به جاز ویلی کېږي او خلک به پکې په هوا کې الوځي، چا دا منلی تا سره؟ هېڅ چا در سره نه منل. یا دې ورته داسې ویلی وی چې دریاب په ویښ کې به په کشتۍ کې او په جاز کې ناست او په هغې کې به کمرګي، په هغې کې به هوټلي
پای کې هسپتالي او شیشې به لګېدلي ته به پکې میم ګوري ته به اوبو ته هم ګوري او د اپتوب تو سفر به پکې کوې او ساه به دې نه بندېږي او دقه شان مزېدار به روانې دلته سره چا نه منله او وشتي یا سبحان الله یو سړی په مغرب کې دی او ته په مشرق کې او تا هغه ته ټلیفون وکړي او خبرې کوي او په منځ کې تار نشته دا خبرې ګورې د سوچ دي ګورې چې سړی به کله سوچ وکړي چې انسان له الله ناشنا ترقي ورکړې ده پخوا به دا قصې وي فاکس راولېږه او پلاني ته ووایه چې زما کاغذونه ځان سره راوړي او د کلي نه څوک راځي او که نه راځي او څوک ځي کلي ته او که نه ځي اوس دغه واټساپ ته یو کړپ پاته تصویر سیکنډ پې هم نه لګي دې ناز دلته پاکستان کې تصویر او چې به فیسبوک ته وخېږي په هوا شي بیا په هوا ګرځي ټوله دنیا یې بیا ګوري په یوټیوب کې دی او په انسټاګرام کې دی او په ټویټر کې دی څه جاخې راووتې کوم ځي ته ټکنالوجي ورسېده دا هغه ټکنالوجي ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره کړې دی حدیث کې یعنې زه هم که ډېر شاته نه ځو 100 کاله مخکې دا خبرې به چا نه منلې نه منلې چې پخوا به هغه یو ټلیفون و چېرته کلي کې پي سي او به یې ورته وایي پي سي او که نه هلته به دې ټلیفون کوو بیا به هغه کور ته تلو بیا به کس راوستو چې داسې لږ مالداره به ورسره به ټلیفون وکړو بیا پکې بیجرې راووتې بیجر نه هغه به ټنګ ټنګ صرف وکړو بس نمبر به راکړي څوک ټلیفون کوي چا به ځان ډېر ښه وي منځ کې هغه وته بیا غوټې موبایل راووتی کې انټینه وه داسې هغه دې سره په هغې کې به صرف 8 نمبرو ته ټلیفون کېده زیاتو ته به نه کېده او اوس دغه زه یم چې صرف د پیشوګان او د ځناور او څاروي پاتې دي دوی سره هم څه وخت بعد دا موبایل یو موبایل چې اوس چا سړي خلک پورې خاندي چې یو ورسره وي نو یو ورسره وړوکی د ټلیفونونو جدایي او د ایمو او د رابطو او د نیټ او هغه به یې جدا موبایل وي چې ته ورته یې باباجي د قرآن راواله او د درس کې ورته ګوره وایي زموږ ژبه پیړه شوې ده نه راوړي دې چې درس نه لاړ شي نو بیا فیسبوک ته پروت وي لیکل پکې کوي ګډ وډ بسې لیکي او څه به لایک او کمنټ او شیر دا اوس د انګلیش ته کېږي که نه پښتو ده دا هم دې سپین ږیري له ورسي او ته ورته د قرآن دا ترجمه بس دا زما ذهن کې نه کي دا خو د عربۍ ټکي دي اسان ټکي نو ته چې د ګوره شوق دی د هغې سره نو لایک دې پکې مې زده کړو کمنټ دې پکې مې زده کړو شیر دې پکې مې زده کړو فیسبوک دې مې زده کړو یوټیوب دا ټکي دې زده کړو ولې ځکه شوق دې ورسره او چې دین سره دې شوق تا به یې زده کړی وه خو شوق دې نشته انا یسرنا القرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر الله یو قرآن خو ما ډېر اسان کړی ده خو که څوک ترې نصیحت واخلي کم قرآن چې الله اسان کړی په هغې ته نه پوهېږي او کوم شی چې ګران دی په هغې ته پوه شو نو خبره مې ټکنالوژي پورې کوله اوس پکې داسې موبایل راووتي چې هغه په سترګو کولاویږي او په دې موبایل کې په دې ګړۍ کې دننه موبایل په ګړۍ کې دننه موبایل او لا پته نشي چې نور به څه سره وشي پخوا به هغه ویسیار هغه دومره کیسټ راویستو هغه به یو بش و غټ او په هغې کې به چې د یو څو منټو یا ګنټه یا دوه د دې څه تصویران یا ویډیوګانې به او اوس دومره میموري راوالي او په هغې کې دننه په سوونو سامان پروت دی په زرګاو سامان او کتابونه پکې پراته او ویډیوګانې او تصویرات دا ټول هغه ټکنالوژي دی چې د حدیث کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده چې ترون الامور العظام التي لم تكونوا ترونها ها دلته یو سړی دا سوال کولی شي زموږ نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نن سبا د ټکنالوژۍ ته چې ته اشاره کړې ده تاسو وایئ چې هره مسله په حدیث کې شته دا کوم یاران چې په دې پسې ګرځي چې قرآن او حدیث کمزوری
ثابت کړي او دا چې هره مسله پکې نشي کیدای شي په تا دا اشکال راواچوي ته چې وایي چې هره مسله حدیث کې شته نن سبا چې ټکنالوژي ده دې ته اشاره شتي وایي او شتي کوم ځای کې دا حدیث دی که صفا حدیث دی چې تاسو به غټې خبرې ویلې اوس هم نه دي ویلې غټې خبرې دا دي نو بیا یو سړی دا سوال کولی شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دا شي نه ښوولې نه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې داسې ویلي نه وي چې موبایل یې به راوځي یا جهازونه به راوځي یا نیټ به راوځي او دا ټکنالوژي دی ټکنالوژي نوم یې ولې نه اخیستو د دې به څوک جواب راکړي دی جواب کېدی شي بارک الله فیک او د دې نه اخوا یو ادق او ښه مزیدار جواب بل دی یو خو دغه شو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هرې ټکنالوژي نوم ولي دا خو د حدیثونو یو غټه ذخیره جوړېږي پلانې شی به راوځي او پلانې او اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامه خبره وکړه غټې خبرې به راوځي چې تاسو اوس نه دي لیدلي دا یو جواب شو بل چې اگر دې نه واضح پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل د دې دپاره پرېښو چې خلک په فتنه کې واقع نه شي څنګه ټولو خلکو ایمانونه خو یو شان نه دي که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم خلک نوي نوي راتلو ایمانونه یې راوړي نو دا نوی چې ایمان راوړي د ده په زړه کې خو لا ایمان مضبوط نه دی که نه مضبوط دی اوس څنګه چې ابوبکر صدیق دی او عثمان بن عفان دی او دا زاړه صحابه کرام دي د دوی ایمانونه د غرونو په شان ایمانونه او یو هغه سړی چې په مدینه کې ایمان راوړي او تازه ایمان یې راوړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا تفصیل وکړي چې جهازونه به راوځي او خلک به خبرې کوي په مشرق کې په مغرب کې دا فتنه شو دی به ته انکار وکړي او چې انکار یې وکړو بیا کافر کېږي لکه زه تاسو ته وایم 100 کاله مخکې چا دا قصې نه منلې نو څه د پاسه 1400 کاله مخکې که پیغمبر ویلی وی چې داسې شی به راوځي چې یو سړی به په مغرب کې بل به په مشرق کې او دواړه به د یو بل سره خبرې کوي او په منځ کې به تار نه وي 100 کاله مخکې چا نه منلی اوس به څنګه په هغه وخت کې به څنګه منلی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله الله وخېجو اسمانونو ته او لاړ بیت المقدس ته هلته یې موږ چې راغی او مکه کې دا خبره وکړه چې زه په دې یو شپه کې تللی یم او راغلی یم او اسمانونو ته پکې ختلی یم نو هغوی ته انکار وکړو مشرکانو انکار وکړو که نه چې دا څنګه کېدی شي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفصیل ونه کړو ورسېدی بې که نه دی دویم جواب شو جاوید صاحب یو هغه ستاغه جواب او دویم ورسره دا شو نو جواب دی بیا ښه مضبوط شو څو نښې شوې 3 څلورمه نښه دنیا سره محبت ډیر شي نو د هغې د لاسه به جهاد پرېښودی شي د قیامت ته نږدې کېدو په نښو کې یو نښه دا ده چې د خلکو محبت به د دنیا سره ډیر شي او د دنیا سره د محبت ته ډېرېدو د لاسه به جهادونه څه کي به پرېږدي او دا خو واضح ده مخکې موږ سره یو نښه تېره شوې وه که نه چې امتونه دا نور امتونه به په تاسو څه شي راجمع به شي ټول صحابه کرام وی رسول الله موږ به لږ وي نښه ډېر به وي خو تاسو کې به دوه بیماریانې حب الدنیا و کراهیت الموت د دنیا سره به محبت ډېري او د مرګ نه به یریږئ ځکه به د باندې دا ټول کافران راجمع کېږي نو دا خبره واضحه ده چې کله دین دنیا سره محبت د حد نه زیات شو دنیا سره خو محبت د طبیعي محبت دی د هر انسان په زړه کې د دنیا سره محبت شته که یو سړی دا محبت د شریعت په پولو کې دننه ساتي دله نقصان نه ورکوي خو چې کله دا سړی په دنیا په ځان باندې سوره کړي نو بیا دنیا نقصان ورکوي او ما تاسو ته د شیخ العلامه ابن عثیمین رحمه الله قول ذکر کړی و که چې په دنیا باندې سور شه نو ستا په کنټرول کې به یو که دنیا د باندې سوره شوه نو بیا به ته د دنیا په کنټرول کې
و جهاد کې ګوره مال قربانول غواړي، مال دنیا ده، بچی قربانول غواړي، بچی دنیا ده، ښځه قربانول غواړي، دنیا ده، د ژوند قربانول غواړي، د دنیا ده. نو چې کله ستا د دنیا سره محبت ډیر شي او دغه دنیا د اولنی او اخرنی مقصد وګرځي، نو بیا به یو سړی جهاد وکړي؟ بیا نشي کولی جهاد. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی، وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده، اذا تبایعتم بالعینه، کله چې تاسو بیه شروع کړه په عینې سره، عینه بالعینه، دا څه ته وایي؟ نو مختصر یې واوره. ته په یو کس پسې لاړې، دوکان ته ننوتې، داسې شتي نن سبا. دا د سودخورو یو طریقه ده. ته به دوکان ته ورننوځې، په هغې کې به یو بېلما زنی شي سودخور، او سبحان الله د دې سودخور انسان دا مخ چې دی نو بې سیره او بد مخ وي. نو ته چې ورننوځې، ده بس خاونده کې دوکانګۍ او لږ لږ سامان پروت و، په هغې له پاسه به انچه دوړه پرته. وایي اوس د ده په اصل کې څه پکار دي؟ پیسې پکار دي 10,000 روپۍ. دا کوم سړی چې ننوتی د ده څو پکار دي؟ 10,000 روپۍ د ده پکار دي. لاړ دې سړي ته وایي چې زه دغه ډبې اخلم. هغه ورته وایي دا ډبې خو په 12,000 روپۍ دي. وی صحیح شو، دا زما شو. بیه وشوه په څو باندې؟ 12,000 روپۍ. خو ناشنا بیه ده چې په دې کې سامان خوځېږي نه، دقه انچې دوړه مې پرته ده، هر سړی راځي اخلي، ځکه خو دا بیه نه کېږي، ملکیت پکې نه نقل کېږي. او بس صحیح شو، دا زما په 12,000 روپۍ شو. د ځوان سره ګورې په جیب کې 1 روپۍ هم نشته، او سامان یې د څو واخیستو؟ د 12,000 روپو. بیا ورته دوکان والا وایي په ما یې راخرڅوې نه. سبحان الله، دا بس الله له داسې دوکې ورکوي، ته به یې چې ماشوم دوکه کوي چېرته، لکه الله چې په دې خبرو نه پوهېږي. دی پې پوه دی چې زه اوس دوکه ورکوم، او سوچ یې دا دی که څه الله به پې نه وي پوه نه. دوکان والا ورته وایي په ما یې نه راخرڅي، ډبې قضي کې پروت دی. وایي او ته یې په څو ولې؟ وایي زه په 10,000 روپۍ هلم. زه په څو هلم؟ په 10,000. صحیح دی را. د هغه په ده باندې خرڅ کړو 12,000 نسیه. ګورې دلته د سره خو روپۍ نشتې که په 12,000 نسیه خرڅ شوی. اوس دی هغه ته وایي چې په 10,000 یې واله، خو په نغدو. هغه دله څو ورکړي؟ 10,000 روپۍ. دی به واپس څو ورکړي؟ 12,000. 2,000 پکې څه شو؟ سود شو. دا قصه په اصل کې داسې وه چې دی دوکان ته ورغلی وی، ورته یې ویلی چې ما له 10,000 روپۍ راکړه او زه به دله واپس څو درکړم؟ 12,000. اصل قصه دا ده. خو دا سامان یې پکې کېښودو، او دا ته واله، او دا به زه والم، او دا به بیا راکړې، او دا ټول د دوکې دړاکې ده. دې ته وایي اذا تبایعتم بالعینه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو د سود دا بیې شروع کړې که نه، واخذتم اذناب البقر، او د غواګانو په لکو پسې ګرځېدئ که نه. د دې څه مطلب دی د غوا په لکۍ پسې ګرځېده؟ چې د څاروو سره محبت پیدا شي. لکۍ پسې چې سړی ګرځي که نه، خلک وایي د پلاني بل څه کار نشي، خو څاروو په لکو پسې ګرځي. او مطلب دا دی چې دقه څاروي پسې ګرځي، دقه یې غم دی سهار ماښام دقه یې بورې نښتي. نو کله چې تاسو د سود بیې شروع کړي او په څاروو باندې دومره مین وي چې دقه م سوچ او فکر ورضیتم بالزرع، او فصل او ځمکې او جیداد سره غم پیدا شو، وترکتم الجهاد، او جهاد م پرېښودو، سلط الله علیکم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دینکم. الله به د باندې داسې ذلت راولي، ذلیله به م کړي الله، او دا ذلت به د هغه وخته پورې نه اوچتی چې څو پورې تاسو خپل دین ته واپس شوي نه. څو خبرې د حدیث کې ذکر شو، څوک به یادې کړي بیا؟ چې کله تاسو د سود بیې شروع کړي
او چې کله هم د څاروو سره محبت شو جیداد او فصل او د پټو غم د سره څلورم جهاد هم پرېښودو الله به هم ذلیله کوي دا دغه صادق المصدوق صلی الله علیه وسلم وینا ده دا حدیث امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام طبراني امام بيهقي راوړی ښه صحیح حدیث قبل حدیث واورځه د عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ليأتين على الناس زمان په خلکو باندې به داسې زمانه راشي قلوبهم قلوب الاعاجم زړونه به د عجمو په شان شي یو خو دې معنی واضح ده چې زړونه به د عجم یو عرب ده او دویم څه دي عجم دي نو عجم چا ته ویلی کېږي چې ژبه عربي نه وي ورته عجم وایي که نه خو د دې څه مطلب دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغو تپوس هم وکړو وما قلوب العاجم یعنی دې ځکې عجمونه مراد د الله د دین د دشمنان دي د مجوس د انګریزان د سیکان او چې څومره د الله د دین دشمنان دي مراد ترې دا دي چې په خلکو به داسې زمانه راشي یو به په دین باندې کم پوهېږي عجم د عربو په نسبت په دین باندې کم پوهېږي نو دلته یو اشاره دې ته ده چې په خلکو به داسې زمانه راشي چې په دین باندې به کم پوهېږي دویم پکې دې ته اشاره ده چې اخلاق به د دغه دین د دشمنانو په شان شي عجم ټول د دین دشمنان نه دي خو په عجمو کې د دین دشمنان شتي لکه اوس د غرب ته وګوره انګریزانو ته چې څومره دي او بیا دې سیکانو ته او هندوانو ته نو د کافران په عجمو کې ډېر دي په نسبت د عربو په عجمو کې ډېر دي نو مطلب دا دی چې داسې وخت به په خلکو باندې راشي چې اخلاق به د هغوی په شان شي د هغوی په لار به روان شي د هغوی سره به مشابهت کوي د هغوی په شان ناسته پاسته به کوي د هغوی په شان لباس به استعمالوي او خپل اسلام خپل دین به پرېږدي مخکې موږ یو حدیث بیان کړی و که نه یو نښه موږ ذکر کړې وه چې دا امت به د تېر شوي امتونو په نقش قدم روان شي د یهودو نصارا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو به قدم په قدم د هغوی په لار ځئ که چېرته هغوی د یو خادمۍ سوړې ته ننوتو نو تاسو به هم ننوځئ دې کې دغې ته اشاره یا مطلب دا دی چې زړونه به داسې شي لکه د څاروو په شان په خبره به نه پوهېږي په دین به نه پوهېږي جهل به عام شي بیا چې هغوی ته پوښتنه وکړي چې یا رسول الله څه مطلب دی وایي حب الدنیا دنیا سره به محبت ډېر شي او د بانډچیانو په شان به شي اعراب ویل بانډچیانو له څه چل دی بانډچیانو کې دوه درې بیماریانې دي یو بیماري په بانډچیانو کې دا دی چې په دین ډېر نه پوهېږي نو خلکو کې به دینداري څه شي کمه شي په دین به نه پوهېږي لکه بانډچیانو ته ګوره دویم حدیث کې دی چې ما اتاهم من رزق جعلوه فی الحیوان د بانډچي او د بدو اولنی اخرنی غم دی چې څو زره پیدا کېږي څاروي ته یږدي نو غم ورسره د څه شي د څاروي زموږ سره څه وخت مخکې یو کس و هغه د بیزې ګړې به ساتلې کلي کې بیا دلته راغلی و نو چې کوم ځای کې به ناست و نو هغه به دا وي چې اوس دلته د سره یې که نه کنډک او ته ورته ناست کله به وي چې کنډک د سره یې او ته ورته د غره په څوکه ناست او کله به وي چې چینې په خوا کې ولاړ او کنډک د سره یې دا غریب داسې به چې موږ سره څه مثال به ورکوو د کنډک مثال به ورکوو وي چې دا د سره یې که نه ښه کنډک نو چې اوس یو سړی د بانډچیانو په شان شي خو بس دغه د څاروو غم به ورسره د دنیا غم دی بس دې دپاره مې ته دا حدیث وي یرون الجهاد ضررا والزکات مغرما غټه بیماري به په تاسو کې دا پیدا کېږي پر روان وخت کې قیامت ته نږدې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې جهاد به تاسو ته نقصان ښکاري او زکات به تاسو ته قرض ښکاري نو چې کله ورکوي یو خو به څوک ورکوي نه او که ورکوي نو داسې خړتم به یې راچولی مخ به یې داسې وران کړی لکه څوک چې د قرض اخلي ټکس دې څوک اخلي په زوره
د زړه نه به قرض د زړه نه به زکات نه ورکوي خوشحاله به نه وي صدقې ته داسې شتي ډېر چې ته وویل که د غریب له یو څو ریاله ورکړو راشه او بیا به بټوې ته لاس کړي او خړتم او پوزه به را پړسولي لیکن بس ضرورت سړی چې ورکوي ګوره هغه د دین هغه خرچه ورته داسې یو دغه ښکاري چې په بچو باندې شي په لکاو یې لګوي په ښځه یې لګوي په یارانو یې لګوي په ځان یې لګوي په حرامو یې لګوي هسه پروا نه ده خو د الله دپاره که ته د غریب له یو لس ریاله ورکړه نو به د مخ رنګ بدل شي ځکه شیخ الباني رحمه الله د دې حدیث مبارک کې وایي وهو من اعلام صدقه ونبوته صلی الله علیه وسلم وی دا حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت غټه نښه ده فإنما فيه من الغيب قد تحقق في هذا الزمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې د غیب خبره کړې ده وی نن سبا دقه حالات دي مسلمانان کمزوري شوي دي جهاد نقصان ښکاري جهاد نه شاته پاتې شوي دي دنیا د محبت ته رسنه ما تاسو ووایي چې هلته به دنیا قربانې او چې ستا د دنیا سره محبت وي نو بیا ته جهادونه میادونه نه شي کولی شیخ العلامه الفقيه عبدالعزیز بن باز رحمه الله هغه دا خبره کړې ده مجموع الفتاوی کې وایي چې د جهاد نه مشغوله کېدل په تجارت کې او په فصل کې او په ځمکه کې او په سود کې لکه څنګه چې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دغه حدیث ته اشاره کړې ده من اسباب ذل المسلمین د دې د لاسه مسلمانان ذلیله کېږي او دشمن به پرې زورور کېږي حل څه دی هغه دین ته واپس کېده کوم چې سوچه دین دی قال الله وقال الرسول صلی الله علیه وسلم دا سویمه نښه شوه په دې درس کې سویمه شوه څلورمه پنځمه نښه مارکیټونه به ډېر شي او یو بل ته به نږدې شي د قیامت ته نږدې کېدو په نښو کې یو نښه دا ده چې بازارونه او مارکیټونه به ډېر شي او یو بل ته به نږدې شي حدیث ته امام احمد بن حنبل رحمه الله او امام ابن حبان رحمه الله هم راوړی ابو هريره رضی الله عنه وایي وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې چې لا تقوم الساعه حتی قیامت ته هغه وخت پورې به نه راځي چې څو پورې تاسو یو څو کارونه نه لیدلي یو یې پکې ذکر کړه حتی تتقارب الاسواق او بازارونه به څه شي نږدې به شي د بازارونو د نږدې کېدو څه مطلب دی ډېر به شي بازارونو د نږدې کېدو مطلب دی چې ډېر به شي ښه چې ته څومره شاته ځي بازارونه کم دي او زمونږ دې زمانې ته ګوره او دې نښه کې سوچ کوه په کیلو کې او په بانډو کې او دوه چته او درې چته بازارونه شروع شي داسې ده که نه بلکې د کیلو هغه په منځ کې هغه فاصلې هم ختمې شوي دي اوس پته هم نه لګي چې دا کیلې په کوم ځای ختمېږي او دا بل په کوم ځای شروع کېږي آبادیانې دي او بازارونه دي او مارکیټونه دي او بیا د پښتنو نه د هغوی نه تپوس وکړي د هغو خو پیسه ګټي او په ځمکه او په خاوره کې ږدي د غریب اولنی او اخرنی غم دقه چې پټۍ او ځمکه او جیداد مې واغست او بیا په صندوق کې مړ ویسي جوړه جامه پکې غریب ځان له جوړه نه کړي چې د پیزار مزیدار وانه چې د ښځې او د بچو سره ژوند تیر نه کړي ټول عمر مسافري او د پښتنو خبره کافره قرضه چې ختمېږي نه له قرضې د څه د لاسې بس دلته خوا کې یو ټوټه ځمکه خرڅېده په 8 لکه روپۍ هغې قرضداري کړی هغه 8 لکه چې ختمې شي یو بل طرف ته ټوټه خرڅېږي یو 6 لکه هلته ورکړي بیا بل طرف ته ټوټه خرڅېږي او دې غریب دغه ټول عمر دغه جولي او چودلي پوندې غریب نیولي او په بد حلقه ته ځي اوبه رسي بیمار شي په ځان علاج پیسې هم نه لګي ښه خوراکونه هم نه کوي د الله چې څومره نعمتونه دي هغه په ده بني په اخره کې بیا شوګر ولګي بیا بلډ پریشر ولګي بیا ډاکټر ورته ووایي خورې به یې نه خو خوشحاله دی وایي جیداد را سره دی سم ډېر جیداد دی
بل ورځ مړ شي او جایداد به بچو کې تقسیم شي او دغه شي هغه بچو ته مې ده ووایه وایي د پلار نه په دغه جایداد کې یو 2-3 صفه جومات جوړ کړي هغه وایي په خپله ولې نه جوړوه زمونږ ځان له اوس منګرونه ډېر وي او زمونږ خویند دي او زمونږ کارونه دي او زمونږ ضرورتونه دي اوس پکې مونږ دله جومات بلکې ما ته دا مسله راغلې ده ما ته یو خلک وایي چې اورېدلې ده ما ته دا مسله راغلې ده ورونه په دې باندې وران شوي دي او بیا هغه یو ورور یې ما پسې راغی چې اوس زه څه وکړم 3 ورونه یو طرف ته دي او 2 بل طرف ته دي څه چل دی لکه اختلاف هم پسې دی وایي دا 2 وایي چې پلار به په دغه جایداد کې ښخ کړو دغه ځای کې د هغه د قبر ځای دی دا 3 وایي چې دلته یې مخه ښوي دې ځینې لرې کوي موږ ته دا ځمکه ورانوي او دا مې هغه ګټلي وي بس دغه به وي ټوټه مې هلته واوسه ټوټه یې هلته واوسه اوس هغه ټوټه کې هغه ته دومره ټوټه نه میلاویږي چې هغه به کې څه شي ښخ شي نو لږ د دې ځمکو نه لاس واخلئ حدیث کې دغه دي که نه دا چې شاته چې ما حدیث ذکر کړو دې تاسو پوه شوئ پرې چې کله د سودي معاملات کوئ او مال سره محبت او د پټو د ځمکو سره محبت ډېر شو اوس دا عرب دې ښکلی ژوند تېروي لکپتی کروڑپتی سړی وي یو کور وي بس کور یې ځان له ښه مزدار جوړ کړی لیکن دا نورو پیسو باندې ته څه کې عیش مزې نعمتونه ډېرې ښځې د الله په دین کې لګول جوماتونه بچي نوي ګاډي خواږه خواږه نعمتونه او زمونږ هغه ټولې راوړه او ځمکه کې او خاوره کې دی ځمکه کې او خاوره کې ځمکه او خاوره او چې میلاو شي مقولنی سوال دا کېږي څومره ځمکه دې اخیستې دي پلانې استاد مخکې سعودي ته راغلی او دی د هغه نه تکړه دی او دی کمزوره دی او مور پلار هم دغه تیزي ورکوي بې غیرته وي وشرمېږي دغه پلانې دی هغه ستا نه وروسته لاړ او خوا کې هغه پټی ورسره واغست او ته کښېنې اوسه کوې په دې راګرمې خبرې مقصد مې دا و چې نن سبا دغه مقابله روانه ده د آبادیانو مقابله ده مارکیټونه جوړېږي د کیلو نه اوس ښارونه جوړ شوي دي داسې ده که نه ده مخکې به کلي کې چې ته یو څو دوکانه وو اب هم د دې ماښام بانک نه مخکې بند شوي ورسه به خالي پرته و چې سړی کلیو ته لاړ شي نو ته به وایي چې ته په غټ ښار کې ګرځه 3 چته پکې مارکیټ ته پکې 4 چته مارکیټونه راووتو دا ټول نور څه نه دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کې ورته اشاره کړې ده چې مارکیټونه به څه شي ډېر شي قیامت ته نږدې او یو بل ته به نږدې شي آبادیانې فاصلې به ختمې شي نو څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي هم اقه شان ده و څو نښې شوې 5 څوک به ووایي بیا دا 5 نښې به څوک ووایي ترتیب باندې دی د ژبې په سر په ژبه باندې به خوراک خلک کوي لکه د غوا په شان غرونه به د خپلو ځایونو نه اخوا کړی شي ټکنالوجي به ناشنا ټکنالوجي به راوځي دنیا سره د محبت د لاسه به خلک جهاد پرېږدي بازارونه به ډېر شي او یو بل ته به نږدې شي دا څو شوي پوره 15 او په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم علامات دي هغه به پر روان درس کې روان هفته کې چې کوم دغې ورځې را درس دی په دې کې به بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې اخري زمانې د دې فتنو نه دې الله موږ په امن او امان کې ساتي او الله دې زموږ ایمانونو ته خیر کړي او رب العالمین دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط یو او الله سبحانه وتعالی دې دا امتحان او دا وبا او دا بیماري دا دې الله زر تر زر ختمه کړي او کوم چې په دې بیمارۍ باندې وفات شوي دي رب العالمین دې ورته د شهادت مقام ورکړي او کوم چې بیماران دي الله دې هغوی له روغ صحت ورکړي
او کم چې تی بچ پاتې شوي دي الله دې د هغوی په خپل امان کې ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.